یو هغه کس چې زموږ په ادبیاتو کې ډیر یادیږي او د اتل په سترګه ورته کتل کیږي حسین بن منصور حلاج دی. منصور څوک و؟ په څنګه زمانه کې اوسېده؟ څه یې وکړل؟ ولې اعدام شو؟ څنګه اعدام شو؟ استاد نجیب منلی د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په خپرونه کې دغو او ځینو نورو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. د منصور په ژوند کې ابهام هم شته، ستونزې هم شته. هغه افسانې چې د منصور په باره کې جوړه شوې دي په هغې کې هم ډېرې خبرې کېدلی شي. زمونږ بحث به د ټولو حوصله ونه لري، مګر په یو ټکي باندې به فکر کوم چې زه او ته دواړه سره قانع شو چې زمونږ په سیمه کې په شرق کې او خصوصا په افغانستان کې فکر ته په شکل ورکولو کې به تر منصور ډېر کم کسان پورته ځای ولري. هر څوک د منصور او د دار خبرې کوي، د دار او د پړي خبرې کوي. اورنګزیب او شاهجهان غوندې اشراف، صدقه شتر منصور غوندې ناداف. نو که د اپلاتون په اندازه منصور مهم نه زموږ د فکر په شکل ورکولو کې، تر هغه به کم هم نه وي. نو له دې امله فکر کوم چې د فکر او فرهنګ په سرلارو کې په منصور باندې بحث بې ځایه بحث نه دی. منصور حلاج په 243 هجري قمري کال کې د فارس په جنوب کې د بیضا په سیمه کې د تور په نامه په یو ښارګوټ کې زیږېدلی دی. نیکه یې زردشتي و، پلار یې مسلمان شوی دی او بیا د پلار سره په عربي سیمو باندې ډېر ګرځېدلی دی. عربي ژبه یې تر کمال تر حده زده کړې ده. د منصور د زیږېدو کال د هارون رشید د پاچاهۍ وروستی کال دی. په دغو وختونو کې چې منصور ژوند کوي، د عباسي امپراتورۍ د قدرت د اوج کلونه دي. نو د عربي مشرتابه په مقابل کې ځینې حرکتونه هم پیدا شوي دي. نو د منصور د ځوانۍ په کلونو کې د زنګیانو شورش یا انقلاب کیږي چې منصور د هغې شاهد دی او د ځینو په وینا په هغې کې برخه هم اخلي. زنګیانو د منظور افریقایان دي، افریقایي غلامان دي چې راغلي بغداد ته او دلته میشته شوي دي او د غلامۍ نه یا آزاد شوي دي یا په نیمه آزاد حالت کې ژوند کوي. مګر یوه د بغداد غریبه طبقه ده. په دغه وخت دوی شورش کوي. په 200 کال کې د زنګیانو شورش ماتیږي او ډېر کسان په دې کې وژل کیږي. په دغه وخت کې منصور خپل د زده کړو جریان ته دوام ورکوي، عنعنوي زده کړې کوي. مګر ډېر زر د ډېرو غټو صوفیانو سره مخامخ کیږي. د ډېر نږدې استادان جنید بغدادي دی چې د تصوف په برخه کې ډېر لوړ مقام لري، او سهل تستری. منصور په ځوانۍ کې په عربي سیمو کې، بغداد کې، په فارس کې زده کړې کوي او د زده کړو په جریان کې دی حتی تر قزاقستان هم سفر کوي. د سهل تستری سره شاګرد کیږي. تستر په قزاقستان کې یو ښار دی او همالته د یعقوب القطا سره واده کوي. بیا په 280 هجري کال کې چې دی تقریبا د 26 کالو دی حج ته ځي او یو کال په مکه کې د حرم مجاور کیږي. په دغه ځای کې د په فکر کې یو بدلون راځي. هغه افکار چې د خپل استادانو جنید او سهل نه زده کړي وو، د هغې په ښکاره بیانولو کې هیڅ ډول محدودیت نه مني او ځینې خبرې ډېرې ښکاره کوي. استاد منلی د منصور په کیسه کې شاعرانو هم دا خبره کړې ده چې د اشتباه دا وه یا کار دا و یا ځانګړنه دا وه چې رازونه به افشا کول. تاسې دغه خبرې ته اشاره کوئ؟ دا د حرکت لومړی برخه ده چې دی راځي او هغه خبرې چې صوفیانو پټې سره کولې دی په ښکاره ډول کوي، په ښکاره مریدان لټوي او په دغه جریان کې د خپلو استادانو د قهر موجب هم ګرځي. خپل خسر د دنه خفه کیږي او دی په یو ډول د ځان نه شړي. په دغه حالت کې په بغداد کې دته ساحه تنګیږي. خپل ملګري، خپل دوستان ترې نه خفه دي، د روشونو ملاتړ نه کوي او دی راځي شرق خواته. یو ډېر اوږد سفر کوي، 15 کلن سفر چې خراسان ته راځي او د افغانستان په شمالي سیمو کې په دغه ماوراءالنهر کې ګرځي، په ډېرو ځایونو کې تبلیغات کوي، شهرت پیدا کوي. دا شرق ته دوم سفر شنو. یو خو هغه د زده کړې سفر و چې واده یې پکې کړی و. دا لومړی لوی سفر دی چې 15 کاله دلته تیروي او په دې جریان کې د خراسان د تصوفي مکتبونو سره او د نورو مذاهبو سره هم یو څه اشنا کیږي. بیا ځي دویم سفر مکې ته کوي او هلته په ځان باندې ګڼ خلک راټولوي. داسې ویل کېږي چې په دې دویم سفر کې 400 کسان ورسره ملګري دي. نو له همدغه وخت نه د ده سره تضادونه نور هم شدت پیدا کوي. د دویم سفر نه وروسته دی بیا هم
شرق راځي دا واره د هند خواته او د عباسین په غاړه باندې ډیر عمر تیری، په ملتان کې اوسېږي، کشمیر ته ځي، حتی د چین ترفان ته ځي چې په ترفان کې د زردشتي مذهب وروستي پیروان لا تر اوسه ژوندي دي او فعالیت لري او د مانی مفکورې پیروان هلته فعال دي. مانی یو شرقي عالم دی د همدغه زمونږ د سیمې چې ښه او بد دوه مهم اصله ګڼي او د مانی ټوله مفکوره د ښه او بد په مجادله کې نغښتې ده. د مانی مکتب پیروان طبعا د اسلام په خپرېدو سره شړل کېږي، تبعیدېږي او اوس نو د اسلام په څنډو کې ژوند کوي. د هغوی سره ګوري، د هند د برهمنانو سره ګوري، د بودیزم د مذهب سره آشنا کیږي او د فکر دغه شرعي چوکاټ نه ډیر بیرون وځي. بیا دریم وار هم مکې ته ځي او هلته حج کوي، خو چې بیرته راځي د په تبلیغ کې هغه د مبالغې حد هم تیر شوی دی. نو د یو خوا په خلک راټول دي، د معاصرو صوفیانو ورسره ورانه ده، ځکه چې د بې پروایي د هغوی دپاره خطر جوړولی شي. د فقهاو او د زاهدانو ورسره ورانه ده، ځکه چې د شریعت هغه ظاهري پیغام ته دی په هغه عمره حرمت قائل نه دی لکه په ټولنه کې چې ورته ضرورت دی. سیاسي قدرت هم د بیلابیلو اړخونو نه ګواښیږي او د دغسې یو حرکت زغم پکې نشته، نو په ده باندې ډېر زر د تکفیر حکم کیږي. استاد منلی مخکې له دې چې د ژوند دغه ډېرې مهمې برخې ته یعنې د تکفیر د تور پیسه کې خبرې وکړو، تر اوسه چې تاسو کومې خبرې وکړې زه یوې نتیجې ته ورسېدم چې آیا تاسې دا نتیجه منئ که نه. عباسي امپراتوري د اوج په دوران کې وه او ډېره پراخه وه او منصور هم ډېر ګرځنده سړی و، چین او هندوستان او خراسان او کوم ځایونه یې ولیدل او له مختلفو کلچرونو او فکرونو مفکورو سره آشنا سو او د زنګیانو شورش یې هم ولیدو. که د دې نظریې یو مثبت تعبیر کوو نو د یو وحدت الوجودي و، یعنی د غوښتل چې دغه ټوله دنیا یوه وګڼي. آیا ویلی سو چې د په حقیقت کې غوښتل چې دغه خوره وره دنیا چې ده، دا خوره وره قومونه چې دي، خورې ورې عقیدې چې دي او دا تضادونه چې دي، حتی هغه د مانی ثانویت چې دی، دغه ټولو سره را یو ځای کې وینغاړي، یعنی له دغو پراخو تضادونو نه د الهام اخیستی دی او وحدت تللی دی. د خپل چاپیریال د مختلفو نظریاتو نه الهام اخیستی دی او د فکر په دغه چوکاټ کې جوړ شوی دی. یعنی له هغو تضادونو خورو ورو حالاتو سره د فکر په یو ډول سره یو عکس العمل بللی شو، مګر دا چې دی په شعوري ډول وغواړي چې د دغه نظام په مقابل کې، دغه نظام د کمزوریو په مقابل کې ودرېږي او هغه سره راټولې کړي، فکر کوم چې دا به یو څه مبالغه وي. د شهرت غوښتونکی ښکاري، ځکه چې هغه خبرې چې دی کوي په عام محضر کې چې نور صوفیان یې پټوي، په ده باندې خلک راټولوي او ظاهرا د ده خوښېږي. د 400 کسانو په ملتیا چې دی حج ته ځي، دا هم د شهرت غوښتنې یو اړخ بللی شو. دلته په شرق کې چې دی مریدان ساتي او د هغوی سره اړیکې ټینګوي، دا هم د شهرت غوښتنې او د قوت غوښتنې یو اړخ بللی شو. د ده ملګري لکه بایزید بستامي او حسن خرقاني او دا نور چې د ده نه ځان په څنګ ته کوي، هغه هم شاید د ځان د ساتلو په خاطر وي. نو د ده په فکر باندې د ده د عصر تاثیر په طبیعي ډول باندې ډېر مهم دی. دی ګرځنده سړی دی، د هر ځای نه یو څه راټول کړي دي او بالاخره دی غواړي چې دې ته یو د خپل ځان د اقناع دپاره یو انسجام ورکړي. نو هغه دغه وحدت الوجودي فلسفه چې د ده نه مخکې پیدا شوې ده او وحدت الوجودي اصل منل شوی اصل دی په دغه وخت کې په ځینو حلقو کې، مګر په ښکاره ډول نه بیانېږي، ځکه چې په ښکاره ډول دا د شریعت سره په ځینو ځایونو کې په تضاد کې راځي او د شریعت سره مقابله په دغه وخت کې شریعت جوړیږي یو ډېر سخت کار دی. د سیاسي، فرهنګي او فلسفي چاپیریال په نظر کې نیولو سره د منصور ځای په عراقي ټولنه کې، په عربي ټولنه کې، په اسلامي ټولنه کې نشته. نو په ده باندې د تکفیر ټاپه لګول کېږي او د المقتدر په وخت کې د عباسي خلیفه د محاکمه کېږي. د ده محاکمه 9 کاله دوام کوي. دا په خپله چې د ده محاکمه 9 کاله دوام کوي، دا په دې معنا ده چې د په دربار کې په کافي اندازه روابط لري. څوک د ده په ملاتړ کې ولاړ دي، څوک د ده په مخالفت کې ولاړ دي. د په خپل داسې مقام نه لري چې د سره مخالفت د شخص سره د مخالفت په حیث وپېژندل شي. حتما د سره مخالفت د یو بل چاته د ضرر رسولو په خاطر هم لازم ګڼل کېږي. د نه ملاتړ د یو بل چا د ملاتړ د حاصلولو لپاره هم لازم ګڼل کېږي. دا د دربار په لوبو کې ورداخلیږي او له همدې امله
د بندي کیږي، بیا د بند نه تخت هندوستان ته راځي، بیرته د هندوستان نه چې بیا نیول کیږي او په وروستي ځل باندې هم چې د محاکمه کیږي او د مرګ فتوا صادریږي، نو په لسګونو عالمان سره راټولیږي. داسې وړوکې خبره نه ده، لسګونو عالمان به سره راټولیږي د بغداد د قاضي تر مشرتابه لاندې چې محمد ابن یوسف د امام ابو حنیفه شاګرد او د حنفي فقه تدوینونکي د دغه قضایي هیئت مشر دی. استاد منله خپل د منصور هم د یو سنی کورنۍ سره تعلق لري او په هغه وخت کې د سنی فقه حاکمه هم و. سنی فقه حاکمه د شیعه نظریات راوتلي دي. جعفر ابن صادق په دغه وخت کې خپل نظام جوړ کړی دی، یعنی فقهي نظام جوړ کړی، جعفري نظام جوړ شوی دی. البته وفات دی په دې وخت کې او د اسماعیلي نظریاتو پلویان هم خصوصا په مصر کې په پرمختګ کې دي. نو دا یو ډیر خوځنده فکری ماحول نمائندګي کوي. د محکمې نه وروسته د په مرګ محکومیږي او د عطار په وینا 100,000 کسان د بغداد میدان کې راټولیږي او د مرګ ننداره کوي. استاد منله عطار خو تر منصور څو پیړۍ وروسته اوسېدلی دی. په دې راوروسته پیړیو کې بیا وار په وار منصور په ذهنونو کې ډیر غټ شوی دی. نو زه نه پوهېږم چې د عطار خبره به څومره سړی مستنده وبولي، خو د ده د مرګ په کیسه کې چې داسې یو بله ډېره مشهوره خبره کېږي، وایي دی یې اول وواهه، بیا یې لاسونه او پښې ورغوڅې کړې، بیا یې اعدام کو، بیا یې وسوځاوه، بیا یې د ده ایرې هم د جلې سیند ته واچولې. دا بیا په ډېرې واضح مخالفت باندې دلالت کوي. آیا دغه خبره دغه د دې اثر سره تعلق لري د دې مرګ په کیسه کې چې ویل کېږي، او کنه دا هم په وروستو پیړیو کې بیان شوی خبره ده؟ د اثر سره تعلق لري تر یو حده. په وروستو پیړیو کې لویه شوې ده. د اعدام صحنه په بغداد کې یو ډیره مهمه صحنه ده. بایزید بستامي چې د ملګری و، د مرګ په باره کې ځینې خبرې لري. همدغسې نور کسان پس له مرګه د سر له تنې پرې کېږي، تنه یې سېزل کېږي او سر یې څو کاله د خلیفه د مور په خزانه کې په هغه ځای کې چې دشمنانو سرونه ساتل کېږي دا هم ښودل کېږي. نو د ده مرګ یو وړه خبره نه ده او په خپل ژوند د دې دلالت کوي چې منصور وړوکی کس نه و. د منصور د مرګ نه وروسته تقریبا 3 پیړۍ د منصور شخصیت بیخي هیر دی، څوک ورته توجه نه کوي. عطار د منصور د مرګ نه 3 پیړۍ وروسته راځي او په دغه وخت کې د ده په شاوخوا افسانې جوړې شوي. دا هغه وخت دی چې عباسي حکومت خپل د طلایي کلونه تیر کړي دي او نور د ړنګېدو په خوا روان دی. نو په دغه حالاتو کې چې عطار د منصور په اړه په تذکرة الاولیاء کې څه لیکي، تر ډیره حده افسانه ورسره ګټه شوې ده. 300 کال ډیر زیات عمر دی او عطار خپل په چنګیزي حملو کې وژل کیږي. عطار په خپل په چنګیزي حملو کې وژل کیږي. یعنی داغه زمانه ده چې مرګونه ډیریږي، قتلونه ډیریږي او قرباني ته هم ضرورت ډیر پیښیږي. نو په دې وخت کې د منصور څیره د تاریخ له دوړو راوځي او روښانه کیږي. دغه څه د قرباني د زلولو وخت دی او د قرباني د زلیدلو وخت دی. البته استاد منله تر عطار ډیر پخوا په کشف المحجوب کې دغه حجویری داتا صاحب داتا گنجبخش دی هم لیکي چې زه بغداد ته تللی وم، هلته د منصور کتابونه مې ولیدل او منصور لوی سړی دی، دی ستاینې کوي. یعنې لږ مخته هم یادېده مګر په دغه سطحه نه و چې د عطار وروسته دی. خلیفه د اعدام نه وروسته د بغداد کتاب پلورونکي راټولوي او د هغوی نه ژمنه اخلي چې نه به د منصور کتاب اخلي نه به یې خرڅوي. دا هم د یو ډول فرهنګي بندیز لګولو نمونه ده چې په دغه وخت کې لیدل کېږي او د منصور د کتابونو اهمیت ښیي. د منصور په اړه ویل کېږي چې د ډېر زیات کتابونه لیکلي، په لسګونو کتابونه یې لیکلي دي چې اوس په لاس کې نشته. د عربي شعر دیوان خشته، د عربي شعر دیوان شته چې په هغې کې تقریبا 40 شعرونه دي. وړوکی دیوان ګوټی دی او شطحیات یې پاتې دي. شطحیات هغه خبرې دي چې د عادي عقل سره اړخ نه لګوي او د ځینو استادانو په تعبیر باندې زموږ اوسني چټیات د همدغه شطحیاتو نه راغلي دي. شطحیات په صوفي حرکتونو کې یوه عامه خبره وه. ډېرو صوفیانو شطحیات لیکلي دي، یعنې داسې خبرې کړي دي چې عام فکر ورته نه رسیږي یا معقول انداز نه لري. مګر وروسته بیا پکې د تصوف د اصول په رڼا کې سړی کولی شي بعض شیان پیدا کړي. دغه 2 شیان د دیوان او شطحیات تر موږ را رسېدلي دي. نور اثار یې موږ ته نه دي راپاتې، خو مشهور اثارو، مهم اثارو او خلکو اخیستل، خلکو لوستل. نو پرته له شکه چې ډېر مهم کس و.
البته که اتر دا خبره مبالغه وګڼو چې 100,000 کسان د اعدام صحنې ته راغلي، نو کم له کم په زرګونو خو راغلي وو. بایزید بستامي چې یو ځای کې وایي چې کله چې دی ووژل شو نو ما باندې دنیا تنګه شوله او د خپل زړه د تسلۍ په خاطر لاړم د ځوړندې جنازې لاندې مې مونځ وکړ تر سهاره، او د سهار په مانځه کې ما باندې له پاسه غږ وشو چې په زړه کې د څه دي هغه ووایه. نو ما ویل چې په ده باندې دې ولې دغسې وکړل، او له پاسه راته جواب راغی چې مونږ ده ته یو سر ورکړه، د خپلو اسرارو نه ورته یو سر ښکاره کړه، او هغه د دې سر د زغمل وړتیا نه درلودل، هغه یې فاش کړه، او څوک چې سر فاشوي د هغه همدغه سزا ده. د اسرارو ښکاره کول په تصوفي حرکتونو کې یو نامنلی اصل دی. نو د په خپل ژوند باندې مهم کس دی، پس له مرګه شاید بیا هم خواره واره مریدان ولري، دوستان به لري. داتا گنج بخش چې د یادونه کوي بغداد کې چې دی وایي چې ما د کتابونه ولیدل، شاید چې دا یو مبالغه وي ځکه چې کتابونه یې په لاس کې نه وو په هغه وخت کې، مګر په طبیعي ډول به داسې حلقې به لیدلې وي چې د منصور یاد یې درون ساته. استاد منلی د منصور په کیسه کې کله دغه بحث یو څو ټکي راوباسو. یو منصور ځکه وژل شوی دی چې د هغه صوفیانه ځینې پټ رازونه چې صوفیانو به عامو خلکو ته نه ویل، هغه یې عوامو ته وویل او د ده اعدام ته لاره پرانسته. بله خبره دا ده چې دی هم د شهرت شوقي و، یو پخوانۍ کلمه ده واقعیت طلب، یو څوک دی ماجرا غواړي. د ده په طبیعت کې دغسې یو شی هم شته چې ماجراوې غواړي، او ګمان کوم دا ارزو یې ډېر ښه پوره شوې ده، تر اوسه په افسانو، په روایاتو، په شعرونو کې ژوندی پاتې دی. بل اړخ پکې دا دی چې منصور یو وخت هیر دی، دا یو وخت بیرته لویږي. له دې نه سړی دا تاریخي زده کړه کولی سي چې په تاریخ کې کله چې یو څوک بیرته لویږي د یو ضرورت په اساس لویږي، کله چې هیریږي بیا د هغه وخت ضرورتونه ورسره غوټه نه وي، بیا بیرته هیر سي. ما دغه د جهاد په کلونو کې ما ډېرې کورنۍ ولیدې، زوی بې پیدا سو، منصور نوم بې پکې شد. ګمان کوم دغسې یو نتیجه هم له تاریخ اخیستی سو. پرته له شک چې داسې نتیجه ترې اخیستلی شو، که همدغه زموږ د بحث نتیجه شي، فکر کوم چې دا به یوه ډېره ښه نتیجه ګیري. استاد منله یوه خبره بله هم کوم له دې نتیجې وروسته. د انسان ذهن دې ته ډېر مایل دی چې ځینې کسان اعلی مثالونه وبولي، که دوی اعلی مثالونه وي هم نه، خو ډېرې لویه یي. پهلوانان به ډېر تېر سوي، خو زموږ زړه دا غواړي چې رستم ډېر لوی کو. د انسان دغسې یو تمایل هم د ده په ډېر مطرح کېدو کې نقش لري، او تنها دا د منصور نه دی، ډېر خلک ګمان کوم دا د انسان یو قسم یا کلتوري غوښتنه ده یا فطري غوښتنه ده، خو یو اعلی مثال او ماډل یې پکار وي. د انسان فطري غوښتنه ده چې مخکې باید اعلی مثالونه ولري، یو ډول ایډیال باید ولري چې هماغه خواته لاړ شي، او که هغه ایډیال غومره ایډیال هم نه وي لکه دی چې دی باید په لوی لاس هم په ایډیال بدل کړي، دی په ایډیال بدلوي، او تاریخ ورسره په ځینو مواردو کې مرسته کوي. د دې بحث د ښکلې خاتمې لپاره غواړم چې د منصور یو شعر چې ما له انګریزي ژباړلی دی تاسو ته وړاندې کړم. ارشاد. زه هغه یم چې پرې مین یم، زه هم هغه یم چې پرې مین یم، چې پرې مین یم هغه هم زه یم. موږ یو دوه روحه یوه کالبوت کې، که ته ما وینې هغه لیدی شي، که هغه وینې دواړه در ښکاري.